وایي ملا نصرالدین خپل مېرمنې ته ډالۍ اخیستې وه. ډالۍ هم یو ګوتمۍ وه. نو کله چې دی ماښام کور ته راغی، خپل مېرمنې ته ویل ما به درته څه شي راوړي، هغه ول نه پېژني. نو خپل دا لاس یې داسې موټی نیولی دی، د دې موټ په منځ کې ګوتمۍ ده او ورسره دویم لاس یې هم نیولی. خو هغې ته یې ویل څه شي به وي، خو هغه هر څه فکر وکړئ، پوه نه شوه. یو شي نوم یې واخیستی، بل شي نوم یې واخیستی، خو هغه د نښې منځ یې ونه ویشتی، ونه ویل چې په لاس کې به دې ګوتمۍ. نو ده ورته ویل خیر ته سترګې پټې کړه. هغې چې سترګې پټې کړې، د دواړه لاسونه ورته مخکې نیولي دي، وایي سترګې خلاصې کړه. هغې چې سترګې خلاصې کړې چې ده لاس داسې کوي، نو هغه ګوتمۍ په مځکه پرېوته، په مځکه خطا شو، د لاس یې ولوېدله. نو ولاړې د باندې کوڅه کې ګرځي، کوڅه کې چون رڼا وه، کوټه کې تاریکه وه. یو بل کس کوڅه کې تېرېږي، وایي ملا صاحب څه کوې؟ وایي ګوتمۍ مې د لاسه ولیدله، هغه لټوم. نفر هم ورسره بوخت دی، ګوري. نو وایي چېرې درڅه ولیدل ملا صاحب؟ وایي کوټه کې راڅخه ولیدله. نو وایي د خدای بنده نو ته ولې دلته پسې ګرځې؟ هغه درڅه په کوټه کې ولیدلې او ته دلته پسې ګرځې. وایي دلته رڼا ده، هلته تاریکه ده. نو زموږ ژوند هم همدغسې دی. مشکلات او ستونزې موږ کې دي، ستونزه زه په ځان کې لرو او ښه پر بل اچوو، د همسایه د کور غړي غله نیسو. او همیشه دې لپاره چې په ځان باندې تکیه وکړو، خپل پر وړتیا تکیه وکړو، ځان اصلاح کړو، ځان لپاره وکړو، خپل مشکل خپله حل کړو. موږ خپل د مشکل د حل لاره د ګاونډي په کور کې لټوو، یا د بل په کور کې، په بلې کوڅې کې خپل حل لټوو. دا زموږ تاسو د ټولنې حکایت دی په اوسني حالت کې. همداسې که راسو د اوس کومه ستونزه چې زموږ په وطن کې شته، د هغه د حل پسې یا په غرب کې ګرځو یا په شرق کې ګرځو. او که خپل ګاونډي ته وګورو، نو دا اوس پاکستان کې ډېرې ستونزې دي، خو هغه دې پر ځای چې خپل اقتصادي ستونزې حل کړي، زیاتره پړه پر افغانستان اچوي او خپل د کور د ستونزو حل په افغانستان کې لټوي. دا خبرې مې تر دې درته کوله چې موږ باید خپل پړه پر بل وانهچوو. هغه ستونزه چې لرو 90% 95% خپل د ستونزو، خپل د مشکلاتو پر حل باندې خپله فکر وکړو. زموږ څخه زیات وخت داسې چې یو موضوع چې 10% هم ارزښت نه لري، په هغه باندې موږ 90% خپل فکر تمرکز پر هغه باندې بوخت کړی، په داسې حال کې چې هغه 15 یا 10% زموږ په ژوند کې ډېر اړین او مهمه نه دي، نه موثریت لري. نو که چیرې موږ تاسو پر هر څه باندې خپل د زاویې تمرکز وکړو، پاملرنه وکړو، د حل لاره چاره پیدا کولی شو. د ملا نصرالدین په څېر ونه شو چې ستونزه هم په کوټه کې، تاریکه هم په کوټه کې او موږ په کوڅې کې پسې ګرځو. ښه وخت.